سلامونه او نیکی هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. آیا پوهیږئ په پښتو او دري ژبه کې په څه تعداد الفبا توري لرو؟ او د پښتو او دري ژبې الفبا توپیر څه شی دی؟ یعنې کوم توري شته چې په پښتو کې اما په دري کې نشته؟ او یا هم د دغو تورو یعنې د پښتو ژبې الفبا تورو او دري ژبې الفبا تورو روابط یا اړیکې د عربي ژبې الفبا توري سره څه شی دی؟ که ستاسو ځواب نه اوسي نو دغه ویډیو ستاسو لپاره دی. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، په دري ژبه کې موږ او تاسو 22 الفبا توري لرو. د دغه 22 څخه الف چې ده په دوه شکل راځي، یعنې یو په مداره او یو ساده شکل چې موږ او تاسو الف ورته وایو. اما دا په تعداد باندې ډېر تاثیر نه کیدي یا نه ږدي. اوس دغه 22 څخه 28 توري چې دي هغه په عربي ژبه کې هم شته. نو دغه لپاره وایو چې دغه مشترک توري دي. صرف پاتې کېږي څلور چې دا تنها څه دي؟ دري ژبې کې دي. او دا سوچا د دري ژبې توري دي. دا کومه دي؟ څرنګه چې تاسو جدول کې ګورئ دا په سره رنګ نښه شوي دي. دا عبارت دي د پ څخه چ ژ او ګاف توري څخه. اوس راځو د پښتو لپاره. په پښتو ژبه کې موږ تاسو 40 توري لرو. دغه 40 تورو څخه 22 چې دي دري ژبې سره ګډ دي یا مشترک دي. او 28 چې دي عربي ژبې سره چې دي مشترک دي. نور پاتې کېږي څومره؟ 12 توري. دغه 12 تورو ته موږ تاسو د پښتو سوچه توري وایو. دا توري کومه دي؟ څرنګه چې تاسو په جدول کې ګورئ دغه توري په شنه رنګ باندې نښه شوي دي او دا عبارت دي له ټ، څ، ز، دال، ر، ګ، خ، رون یا نون او 4 دانې د پښتو یګانې. که تاسو غواړئ د دغو تورو په هکله ډېر پوه شئ، یعنې د دغو تورو تلفظ وګورئ، املا یې وګورئ او په بشپړه معلومات ترلاسه کړئ، نور هیله کوم تاسو څخه چې لاړ شئ زموږ یوټیوب او یا فیسبوک باندې ته سر ووهئ. هلته د هر توري په هکله موږ مفصله درس چمتو کړی او تاسو کولی شئ په وړیا توګه دغه درسونه وګورئ. مننه کوم تاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.